بسم الله الرحمن الرحیم. AFG سیم سرویس. AFG سیم سرویس د هر ډول سیم کارت د انټرنیټ او غږیزو پیغامونو SMS نړیوالو بنډلونو میکس بنډلونو هر ډول بنډلونو د فعالولو لپاره تر ټولو اسانه طریقه ده. نو که چیرته تاسو په دې باندې نه وای چې څنګه انټرنیټ فعاله کړو، نو دلته د پروګرام ته داخل شئ، وګورئ افغان ویسیم، اتصالات، روشن، MTN، سلام، ټولې شبکې پکې موجوده دي چې څنګه کولی شو د یوې شبکې مثلا بیسیم ګورو. ډیټا بنډل مقصد د انټرنیټ بنډل نه، د SMS میسیج بنډل، د میسیجو بنډل نه، د کال بنډلز، د زنګو بنډل نه، انټرنیشنل بنډل، نړیوال بنډل نه، او سرویس معنا خدمات او خدمتونه. مثلا سرویس ته راځو، بیلانس څنګه چیک کولی شو، کریډیټ څنګه لیږلی شو، انټرنیټ سیټینګ څنګه کولی شو، کریډیټ څنګه جمع کولی شو، 3G 4G څنګه فعالولی شو. نو دې نه اوس راځو انټرنیټ یې ګورو، مثلا ورځنی انټرنیټ څنګه فعالولی شو، اونیز، میاشتنی، میکس بنډل او شپیني بنډلونه څنګه فعالولی شو. نو دا یې تر ټولو اسانه طریقه ده، په اسانه طریقه سره کولی شو قیمتونه او هر څه یې راته ښایي، او د فعالولو طریقه هم ډېره په اسانه طریقه یې موږ ته ښایي. مثلا اکټیو کوو، میسیج ته راځو. نو کله چې خپل میسیج ته داخل شو، دلته SMS راغلو، نو صرف په د SMS کړۍ باندې کلیک کوو او میسیج لیږل کیږي. نو د میسیج د لیږلو سره سم موږ ته که چیرې کریډیټ ولرو انټرنیټ فعالیږي. نو همدا ډول که چیرته غواړو د غږیز پیغامونه فعال کړو، دلته یې وګورئ ورځني بنډلونه دي، 20 افغانۍ باندې دي، 10 افغانۍ باندې دي، میاشتني دي، اونیز دي، میکس دي او شپني بنډلونه دي. نو ډېر په اسانۍ سره موږ کولی شو چې په ډېره ساده طریقه سره بغیر له دې نه چې له چا نه پوښتنه وکړو یا بل چا ته ووایو. مثلا نړیوال بنډلونه که څه پاکستان، انډیا، دغه شل دلته وګورئ، کاناډا، چاینا، انډیا، ملیزیا، امریکا، ډېر په اسانۍ سره یې فعالولی شو، او قیمتونه او طریقه هر څه یې راته ښایي، او د غیر فعالولو طریقه یې هم راته په اسانۍ سره په ګوته کړې ده. نو مثلا دا موږ فعالوو، دا کوډ ده، نو صرف یې اوکې کوو. کله مو چې اوکې کړ، نو موږ ته بنډل فعالیږي. نو دا یې تر ټولو اسانه طریقه ده. مثلا موږ دلته اوس ګورو د سلام بنډل نه، سلام میسیجونه یې ګورو، که څه میاشتني دي، او میکس بنډلونه دي. میکس بنډلو کې مثلا انټرنیټ، غږیز پیغامونه، SMS ټول چې په یو ځای باندې او په یو قیمت باندې فعاله شي. نو په دې طریقه کې کوو. که چېرته صرف خدمات یې غواړو، دلته یې وګورئ، دا خدمات دي. ډېر په اسانۍ سره هر ډول وړاندیز موږ فعالولی او کتلی شو. نو دا ډېره اسانه طریقه ده. مثلا اوس MTN کې ګورئ، MTN کې ساعتوار بنډلونه وګورئ، ورځني وګورئ. نو ډېر په اسانۍ سره ټول هر څه موږ ته په ګوته کوي. دا کوم پروګرام چې دا یو څه پخوانی ده، نو نو اپډیټ یې هم اوس راغلی ده. نو تاسو به داسې وکړئ چې پلی سټور ته به لاړ شئ، AFG سیم سرویس به اوکې سرچ کړئ، نو تاسو ته به نوی اپډیټ شوی پروګرام را انسټایل شي. نو ډېر په اسانۍ سره تاسو هر بنډل فعالولی، غیر فعالولی او قیمت معلومولی شئ. مثلا شپنی بنډل دلته وګورئ، په 25,870 MB ده، خو اوس په 25.1 GB کېږي. او بل وګورئ په 115 افغانۍ 8.4 GB ده، خو اوس پوره 10 GB شوی دی، یعنې زیات شوی دی. نو دلته یې بیلانس چیک کول دي، څنګه یې وګورو، لینډ کتل دي، او د قرض اخیستل دي، کریډیټ لیږل دي، انټرنیټ سیټینګ ده، کریډیټ جمع کول دي، 3G فعالول دي. ډېر په اسانۍ سره ټول سیستم موږ ته په ګوته کړی دی. نو کله چې موږ د ټول سیستمونه مو وکړل، نو دې نه وروسته که تاسو غواړئ زموږ سره پاتې شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ.